د افغانستان د ملي دفاع د ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد تازه او مهمه وینا. مولوي محمد یعقوب مجاهد د قشتېپې د کانال د لومړي فاز په پرانیستنه کې پر پاکستان او نورو ګاونډیو توندګزارونه وکړل او د هرات د زلزله ځپلو سره خپل غم شریکي څرګنده کړه. ملا یعقوب وویل د قشتېپې کانال ساتنه پر موږ لازمه ده. دا چې مولوي محمد یعقوب مجاهد څنګه پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته غوسه دی. هغه په دغه پرانیست غونډه کې نور څه ویلي. بشپړ حال را سره هم دغه روانو ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په لومړي قدم کې دعا کوو چې الله جل جلاله دې د هرات کومه غمیزه چې رامنځته سوې ده د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. الله جل جلاله دې زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي او پسماندګانو ته دې الله جل جلاله صبر جمیل او نعم البدل ورنصیب کړي. د ټولو حکومتي ادارو، وزارتونو او چارواکو څخه چې په دې ستره غمیزه کې د خپلو هیوادوالو لاسنیوی کړی دی، مرسته یې ورسره کړې ده او لګیا دي، مننه کوو. الله جل جلاله دې د دوی سعی او تکلیف قبول کړي. الله جل جلاله دې نور افغانستان او افغانان د داسې سترو غمیزو او آفتونو څخه وساتي او ګاونډي هیوادونه مو هم مظلوم افغانان او مهاجرین راشړي، ظلم ورسره کوي او ډېره زیاته بې پروایي ورسره کوي. دا بل یو لوی امتحان دی پر افغانانو باندې او د افغانستان پر موجوده حکومت باندې. په دغسې سختو شرایطو کې بیا داسې د یو خوشحالۍ فضا او داسې یو ستر کار، دا هم الحمدلله چې زموږ او ستاسې پر ښه فعالیت، ښه مدیریت او ښه عزم او ښه نیت باندې دلالت کوي چې په دومره ضیقو حالاتو کې موږ او تاسې حوصله د لاسه نه ده ورکړې او کوشش مو کړی دی. د قشتېپې کانال د لومړي فاز په پرانیستنه کې مولوي محمد یعقوب مجاهد وویل پوځ مو د داسې پروژو د تطبیق ملاتړ ته ولاړ دی. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند په مشرۍ د دوی یو لوړپوړي پلاوي نن بلخ ته د سفر پر مهال د قشتېپې کانال د لومړي فاز پرانیستنه وکړه. په دې مراسمو کې ملا عبدالغني برادر او د اسلامي امارت نورو مهمو چارواکو هم ګاونډیو هیوادونو ته د قشتېپې کانال په اړه ډاډ ورکړ او هم یې په ضمني ډول خبرداری ورکړ چې د داسې پروژو د خنډ جوړونکو پر وړاندې به ودرېږي. د اسلامي امارت د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د دې غونډې له مهمو ویناوالو څخه و. ملا یعقوب د داسې پروژو تطبیق کوونکو ته ډاډ ورکړ چې د اسلامي امارت اردو د سترو پروژو تطبیق تر شا ولاړه ده او په خپل توان به حمایت کوي او امنیت به یې ساتي. نوموړي زیاته کړه چې دښمن به په هیڅ قیمت پرې نږدي چې د سترو پروژو پر وړاندې خنډ سي. هغه د افغان انجینرانو ستاینه هم وکړه او ویل افغاني انجینران هغه کسان دي چې افغانستان به له نړۍ سره سیال کوي. همدارنګه مولوي محمد یعقوب مجاهد له پاکستان او ایران څخه ډیره سخته ګیله وکړل او ویل چې له افغان مهاجرو سره ظلم کوي او په ډیر وحشت یې د خپلو هیوادونو څخه وباسي. همدارنګه مولوي محمد یعقوب مجاهد د هرات ولایت د زلزله ځپلو سره غم شریکي وکړه. هغه زیاته کړه د الله د درباره څخه شهیدانو ته جنت الفردوس او پاتې سوو کسانو ته صبر جمیل وغوښت. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.